السلام علیکم ملګرو افغانستان کې چلته یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم خدای دې شکر روغ او جوړ به یې صاحب ښه جامې پتانې د ایرډراپونو په لړۍ کې یو ځل بیا تاسو ته د ټیسټنټ یو نوې پروژه درته معرفي کوم البته د سوی نیټورک ټیسټنټ پروژه ده او خپله د سوی نیټورک کوپاندر او بل د سوفار په نامه یو بله پروژه وه چې موږ نه ده جوین کړې اوس یې وخت هم خلاص دی نو وریفای پروژه ده نو بیک تر بیک یې د سوی نیټورک دی ټیسټنټ ډیپین پروژه ده ډېره اسانه طریقه ده د میسیج براوزر ضرورت دی باید میسیج براوزر په موبایل کې ولرئ که څوک موبایل کار کوي او که چیرې کمپیوټر نو بیا په کروم براوزر کې هم کېږي نو تر ټولو دمخه چې کله لینک کاپي کړئ په ډسکرپشن کې یا هم په ټلیګرام چینل کې زه لینک درته پرېږدم چې لینک مو کله کاپي کړئ میسیج براوزر به راخلاص کړئ میسیج براوزر چې مو راخلاص کړئ نوی پیج به راخلاص کړئ یا نوې صفحه دا به راخلاص کړئ نیو ټیب چې مو کله راخلاص کړئ نو هغه لینک چې مو را کاپي کړی دی هغه به دلته پیسټ کړئ او بیا به وروسته 3D ریلوډ دا به ریلوډ کو یو څه نیټ کمزوری دی چې کله مو لینک ته پیسټ کړئ څه لوډ کړئ لوډ چې کله وکړئ تاسو کولی شئ کول لرئ داخل شئ هلته خپل ایمیل شان ور واچوئ او بیا داخل شئ رجسټریشن وکړئ زه د ایمیل خبره شوم او پاسورډ به مې انتخاب کړم کله چې پاسورډ انتخاب کړئ نو دا اګري باندې کلیک وکړئ او رجسټر شئ انتظار ورته وکړئ چې لوډ کړي رجسټریشن دا رجسټریشن سکسسفول شو دا به سیو کړئ او لوګین ته به راسئ په کوم ایمیل چې تاسو لوګین کړی وي انتظار ورته وکړئ او بیا به لوګین ووایئ نو دا رقم صفحه درته راخلاصېږي وایي تاسو ایکسټینشن ډاونلوډ کړئ ډیلی ریوارډز هم پکښې دی دا هم ترسره کړئ نو اوس به دا کلوز کړو ایپله راځئ څه لوډ کړئ انتظار ورته وکړئ دا دی اوس به تاسو وګورئ دلته د ریفر لینک دی په هغه باندې ملګري دعوت کولی شي خو د هر څه نه مخکې وایي تاسو چش وکړئ ویریفای خپل ایمیل ویریفای کړئ نو ایمیل به دا باندې کلیک وکړئ ایمیل ته به مو لینک ولاړ شي ورپسې ایمیل به راخلاص کړئ د ایمیل ویریفیکیشن دپاره دا دې راغلی دی ایمیل ویریفیکیشن دپاره کلیک باندې کومه دا ویریفای باندې به کلیک وکړئ ویریفای ایمیل باندې کلیک وکړئ انتظار ورته وکړئ چې ایمیل ویریفای شي ایمیل ویریفیکیشن سکسسفول شو دا دې اوس څه لوډ کړئ هغه اوس د لرې خلاصېږي نو موږ بېرته ځو میسیج براوزر ته ځکه هلته خو مو ایمیل ویریفای کړي انتظار ته کوو اوس تاسو انتظار ورته وکړئ چې دا بیا راخلاص شي نو دا صفحه ووتله نو زه بېرته ورځم دا دی کله چې بیا راخلاص کړل داسې لاندې راځئ اوس تقریبا کمیونټي رسېدلې ده ښه به لاندې راسئ دلته دغه کنیکټ کول دي اول دا ور فالو باندې کلیک وکړئ زر پوینټونه راکوي وایي تاسو باید څه وکړئ ټویټر کنیکټ کړئ نو بیا د فالو اپشن درکوي نو رابسئ دا ډیشبورډ ته او دلته به راسئ دا ریفرل پروګرام دی ارن مور پوینټس دي دا ټوله ټاسکونه دي دغه لاندې ټاسک چې دي تاسو باید دا ترسره کړئ ایکس فالو
ایکس باندې به کلیک وکړئ، بیا به خپل ټویټر اکاونټ سره کنیکټ کړئ، یو څه لوډ کړئ، انتظار ورته وکړئ. انټرنیټ کمزوری هم داسې مشکلات پکې راځي چې یو څه لوډ کړي. دا د ایکس پاڼه را خلاصېږي. کله چې ټویټر را خلاص شو پر فالو باندې کلیک وکړئ، دا به فالو کړئ او بیرته به دا اپشنونه انتخاب کړئ او بیرته به دلې راسئ. دا رقم په دویم صفحې ته دویم ټایپ ته دغه د ټویټر ټاسک دغه رنګه ډسکورډ سره کنیکټ کړئ، ټلګرام سره کنیکټ کړئ. دغه ټول ټاسکونه دي. او دلته د ډاشبورډ لوړ لاندې ریفرل پروګرام دی. په ریفرل پروګرام چې کله کلیک وکړئ تاسو کولی شئ چې خپل ریفرل لینک د ملګرو سره شیر کړئ او ملګري دعوت کړئ. دا ټول ټوټل پوینټونه دي. دا ستاسو ریفرل کوډ دی. لومړی بیسیک وای، ریفرل لیفټ ټو بیسیک. دا پوینټ به 50 پوینټونه درکوي پر یو نفر باندې چې درې ریفرل راولي، او چې دونه ریفرل راولي شپږ ریفرل درته دونه پوینټونه درکوي. داسې درجه هم لوړېږي. لږ تر لږه درې ریفرل او دغسې نه پسې ځه بېچاره څو ریفرل هم راوستله. نو په دغه ډول یې دا سیکشن دی او دا ریفرل کوډ دی او دا هم ریفر اینډ ارن. په دغه سیکشن باندې کولی شئ او دلته کولی شئ چې تاسو ډارک دی لایټ یې کړئ. داسې لایټ هم کولی شئ چې کړئ. دا څو سیکشنونه خلاص شول. که چیرې سم نه درته معلومېدی نو دغه اپشن باندې کلیک وکړئ د درې ډاټه باندې او دلته راسئ ډیسکټاپ سایټ انتخاب کړئ. نو بیا به دا داسې دا صفحه د کمپیوټر غوندې نو بیا هر څه ښکاري ډېر اسانه. انتظار به ورته وکړو چې خپله لوډ شي. چې کله هم داسې ډیسکټاپ موډ ته واړوئ نو بیا ورته شیان ډېر معلومېږي اسانه، ټول ټاسکونه یې معلومېږي. دلته په کونج پر وسط طرف کې ډاونلوډ ایکسټنشن دی، پر دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړئ نو دا رقم صفحه درته را خلاصېږي. اډ ټو کروم، دا به اډ ټو کروم ته شپله روښانه شي. اډ ټو کروم دا به ورته کلیک کړئ او بیا پر اوکې باندې کلیک وکړئ. انتظار ورته وکړئ چې کروم ته دا اډ شي. دا د کروم ته اړ شول. بیرته به خپلې هغې صفحې ته راسئ. دا رقم کله چې دلته رالاست وبه ګورئ جنریټ چیش په جنریټ کې آی پی ادرس په جنریټ کې. نو راځو اپشن به نو دلته به راسئ. تاسو به دا بیرته ډاشبورډ ته واړوئ. موږ په ریفرل سیکشن کې ریفرل پروګرام کې ډاشبورډ ته به راسئ. کلیم یور ډیلی ریوارډ، دا ډیلی ریوارډ هم شته، دا به کلیم کړئ. د ورځې څو پوینټه ورکوي. اوس معلوم شي په ډاشبورډ باندې 14 پوینټه د ورځې ورکوي. نو دا یو دا ډیلی ټاسک هم پکښې دی، تاسو یې ترسره کولی شئ. او بیا وروسته دلته تاسو وینئ جنریټ آی پی کی. په دې جنریټ آی پی کی به کلیک وکړئ چې تاسو ته کی جنریټ کړي. انتظار ورته وکړئ چې خپل اپشنونه کار وکړي.
کله چې جنریټ کې باندې کلیک وکړئ نو دا رقم اپشن درته راسي. وروسته چې دا کې جنریټ سوله نو بیا به دا کاپي کړئ. چې کله کاپي سوله بیا به دغه د ایکسټنشنو ایکن ته راسي او دلته چې تاسو کوم ایکسټنشن اوس اډ کړئ دلته د شش په نامه د 3Dos نیټورک پر دې به کلیک وکړئ نو دا ایکسټنشن را خلاصیږي. دا به غټ څپې ته واړو نو پر لوګین به کلیک وکړئ ځکه موږ خو اکاونټ جوړ کړی دی. پر لوګین چې موږ کله کلیک وکړئ دلته به تاسو خپل کی چې مو راوړی هغه به پیسټ کړئ او اپلای به کلیک وکړئ. کله چې مو پیسټ کړله نو کنیکټډ اپشن درته راوړي نو بله ستاسو ارنینګ شروع دی. د ورځې څو ریوارډ کېږي بیا تاسو دلته کولی شئ چې دا دې ګورئ 14 پوینټس ول ټوټل دا موږ ریفرش کړي او دلته دا ایکنونه هم دلې درته راوړي. نو نور په دې ځای کې کار نشته بیرته راځو خپل بلې صفحې ته. کله چې دلته رالاست نو دغه ټاسکونه سرته ورسوئ پوینټونه مو انشاءالله کېږي. فالو ایکس باندې زه کلیک کوم ایکس خو موږ جوین کړئ نو اوس په ډسکورډ جوین کړو. دا کوم ډسکورډ چې درته راوړي اکسپټ یې کړئ. پر اکسپټ په کلیک وکړئ نو بیا انتظار ورته وکړئ چې څه لوډ وکړي. ډسکورډ را خلاصیږي. create thread accept invite به هم کلیک وکړئ. دا دی په دې کې یو شی انتخاب کړئ manufacturer designer د لپاره پین اپ کمپنی پین اپ دا به ووهئ کنټینیو به کلیک وکړئ او اوس تاسو د ډسکورډ کې جوین شوله. چینل رول او نور خبرې هغه جلا دي په ډسکورډ کې. نو بیرته موږ تاسو راځو د ډسکورډ څخه میسیج براوزر ده. میسیج براوزر کې به تاسو بیرته دغه را خلاص کړئ خپل ډیشبورډ معنا ډیشبورډ صفحې ته ولاړ شئ. بیرته بیک مه ځئ په هر جلا جلا صفحه را خلاص شوي هغه صفحې ته ځئ. نو په دې ډول ټول ټاسکونه سرته ورسوئ. که چې بیا چې رالاست بیا په ټلګرام باندې جوینینګ او دا درو سرو باندې جوینینګ باندې بیا کوشش وکړئ که چېرې په یوه ورځ ونه شو بیا هم پروا نه کړئ کرا باندې دا ټول ټاسکونه سرته ورسوئ. نو ښه ایرډراپ معلومیږي ویریفاید ایرډراپ دی ایرډراپ هم لایف دی درسره جوین کړئ. داسې ایرډراپونو لپاره زما چینل سره سبسکرایب کړئ او ټلګرام چینل مې سره جوین کړئ. ښه وخت والسلام.